د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو محترمو لیدونکو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم. دا د خپل وعده سره سم مونن یو ځل بیا د ژوند او روغتیا خبرونه د خپل درون میلمه ډاکټر ښاغلي ډاکټر لونګ یوسفزي سره چمتو کړې ده. د ستوري رادیو تلویزیون تل هڅه کړې ده چې د ژوند د هرې برخې سره تړلي موضوعاتو باندې لکه کلتوري، هنري، ادبي، ښوونیزي او تعلیمي او همدارنګه په روغتیایي برخه کې تاسو ته په زړه پورې او د ګټې وړ خپرونې چمتو او وړاندې کړي. البته د یادونې وړ بولم چې زما قدرمن همکار او د ستوري رادیو تلویزیون روح روان تورپیکۍ قادري د څه وخت لپاره په ځینې شخصي او رسمي سفرونو باندې او بوختیاو باندې بوخته ده. د دې کبله نشي کولی چې په خپرونه کې را سره په نننۍ خپرونه کې قربتوب وکړي. البته د کمنټ د لارې به په خپرونه کې را سره حضور لري او زمونږ ډاډګرنه به کوي. د خپرونې په آغاز کې زمونږ بله اغلې همکاره صدف ځواک را سره په نننۍ خپرونه کې موجوده ده چې هغې ته هرکلی وم. صدف هر کله راشي، په خیر راغلی. ډیره مننه کوم ستوري صاحب. سلام تاسو ته او سلام د ټولو پروګرام اوریدونکو ته. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. نن یو ځل بیا په یو ځانګړې طبي خپرونه کې موږ ستاسو د کورونو میلمه یو او هیله لرم چې دا پروګرام را سره تر اخره واورئ او خپل سوالونه مو د کمنټ له لارې را سره شریک کړئ. دا چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې خپرونه زموږ یو طبي خپرونه ده، د شوګر یا شکر ناروغۍ په اړه ده. هغه ناروغي چې بدبختانه نن ورځ ډیره عامه ده او نن موږ سره په خپرونه کې د دې موضوع په اړه ډاکټر لونګ یوسفزی هم را سره ده. له ډاکټر یوسفزي څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ او موږ سره په خپرونه کې ونډه واخیستله. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، هر کله راشئ. ډیره زیاته مننه ښاغلی ځواک او ستوري صاحب، له تاسو دواړو نه نړۍ مننه چې زه مو نننۍ خپرونې ته رابللی کوم وده. ډاکټر صاحب زه هم درته په خپل وار باندې هرکلی وایم، هر کله راشي، په خیر راغلی او ډیره مننه کوو چې تاسو خپل هغه واده باندې را سره وفا هم وکړله، ځکه چې دغه موږ هم دوستانو سره دغه واده کړې وه چې موږ به ډاکټر صاحب کله ناکله راغواړو په مختلفو بیماریو او ناروغیو باندې به تاسو سره خبرې کوي او هغې کې به تاسو به کوم اورېدونکي لیدونکي چې موږ دغه دم غړي ګوري یا موږ سره په دې خپرونه کې ملګري کېږي، هغه به تاسو نه د دغه ناروغۍ په هکله باندې خپل تپوسونه مطرح کوي او تاسو به ورله جواب ورکوئ. ډېره زیاته مننه، په خیر راغلی. زه هم له تاسې مننه کوم او زه هر وخت دې ته چمتو یم چې ستاسې د اورېدونکو په خدمت کې. بس بیا هم دنه ډېره زیاته مننه کوو. راځو د خپلې نننۍ خپرونې د موضوع په هکله باندې خبرې کوو. دغه د شکر ناروغي چې ده یا د شوګر ناروغي دا ډېره زیاته په خصوصا په پاکستان کې او په افغانستان کې او په دې منطقه کې خو ډېره زیاته دغه شوې ده، ډېره زیاته عامه شوې ده او په تیزۍ سره خورېږي. نو دا ډېره مهمه دغه د موضوع ده. په دې باندې ما ویلی چې تاسو اول خو په تفصیلي شکل باندې په لنډه توګه باندې دی ته اورېدونکو ته دا ووایي چې دا ناروغي څه ډول ناروغي ده او د په کومو وجو باندې دا را پیدا کېږي شخص ته. شروع کوم په نامه د خدای. د شکر یا د شوګر ناروغي یا د بورې ناروغي ورته ویلی شو، دا یو ناروغي ده چې اصلا د دې علت چې دی یعنې سبب یې تر اوسه پورې معلوم نه دی.
خو د انسان په بدن کې یو غده ده د پانکریاس په نامه سره یادېږي او دا غده چې ده د انسولین په نامه یو ماده او همدارنګه د ګلوکاګون په نامه په مادې تولیدوي چې انسولین چې دی دا د دې دنده او وظیفه دا ده چې دا د انسان د وینې د دوران نه کله چې موږ او تاسې هر ډول غذایي مواد خورو نو په هغې کې بوره وي یعنې ګلوکوز پکې وي او دا د انسان د بدن د وینې دوران ته داخلي نو کله چې د وینې دوران ته داخليږي نو دغه پانکریاس تنبیه کیږي او بالاخره دغه د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي او دغه ماده بیا د دې وینې دوران څخه هغه اضافي ګلوکوز یو برخه یې چې د بدن د اړتیا په اساس باندې په پیاوړتیا یا طاقت ورته یا انرژي په هغې باندې تبدیلیږي چې بدن ترې ګټه پورته کوي او نور اضافي چې د انسولین په واسطه باندې د بدن عضلاتو ته یا مسل چې ورته وایي او یا لیور یا ځیګر ته وړل کېږي او هلته د ګلایکوجن په شکل باندې ذخیره کېږي بیا وروسته چې بیا د بدن یو وخت کې بیا اړتیا پیدا شي ګلوکوز ته ځکه ګلوکوز یوازینی لومړی د انرژۍ ماده ده په بدن کې نو بیا د ګلوکاګون په نامه یو ماده ده هغه جوړوي او هغه چې دی نو بیا دا ګلوکوز دا ګلایکوجن بېرته په ګلوکوز باندې بدلوي او د وینې دوران داخليږي او همدارنګه په انرژۍ یا پیاوړتیا باندې بدلیږي او د انسان په بدن کې په مصرف باندې رسېږي یعنې دغه یو میکانیزم دی چې د انسان په بدن کې خدای پاک همداسې جوړ کړی دی خو چې کله دغه د وینې په دوران کې د ګلوکوز اندازه لوړه شي او دغه ځیګر خپله دغه انسولین یا کم تولیدوي یا یې بیخي تولیدولی نه شي او یا دا چې دغه انسولین جوړوي خو تاثیر یا اغیز کم وي یعنی د خپل دنده سم نشي سرته رسولی نو د وینې په دوران کې بیا د ګلوکوز اندازه لوړیږي چې دغه حالت ته بیا د شوګر یا شکر یا د بورې ناروغۍ وایي خو تر اوسه پورې علت د دې ناروغۍ داسې خاص علتونه شته دی او که نه ارثي دغه لري بڼه لري په څه وجه باندې سړي ته لګي او خدای یعنی د دې مختلف ډولونه دي یوې چې دي د ټایپ 1 په نامه یادېږي یا لومړی شکل دی یوې د ټایپ 2 په نامه دی چې د دوم شکل دی چې دا ډېر زیات عام دی نور شکلونه هم لري خو هغه د 1% څخه کم دي دغه لومړی شکل چې دی دغه کې دغه د پانکریاس غده چې دا بالکل انسولین نه تولیدوي او دا اول شکل دی دا په ارثي ډول باندې د مور پلار نه چې دی دا هم یعنی ناروغ ته چې دی کوچني ته لیږدول کېږي چې هغه که چېرته پلار ځان ته مریض وي نو ماشوم ته چې دی یعنې 5% په کوچنیانو کې د دې شونتیا د دې ناروغۍ امکان موجود دی چې یعنې ماشومان یعنې 5% ماشومان په دې باندې اخته کېږي که مور و پلار دواړه یعنې ناروغان وي د شکر یا شوګر په ناروغۍ باندې اخته وي نو 0% د ماشومانو کې د دې شونتیا وي یعنې هغه ماشومان چې یعنې مور و پلار یې دواړه مریضان وي نو په دې کې 0% د دې امکان یا شونتیا وي چې دی هم په شکر ناروغۍ باندې اخته شي او که چېرته مثال یعنې دوه ګونې وي او مور و پلار یې په شکر باندې اخته وي نو بیا دغه امکان یې په ماشومانو کې یا شونتیا یې په ماشومانو کې تر 40% پورې ده یعنې دا یو ارثي شکل هم لري یعنې نور علت یې دقیق نه دی معلوم او په غټانو کې چې دی دا تقریبا تر 50% پورې دا دویم شکل چې دی او که چېرته مثال دوه ګونې وي بیا نو 100% امکان لري چې په کوچنیانو کې چې دی دا شکر رامنځته شي یعنې په وروسته وخت کې البته یعنې دغه داسې یو ارثي شکل دی چې یعنې دا که څوک مور و پلار دی او کوچني یا یو سړي ناروغه وي په دې ناروغۍ اخته وي نو په دې په راتلونکي کل کې هم دا ناروغۍ چې دی رامنځته کېدی شي اما داسې خاص علت چې دی دا نه دی معلوم یعنې دا هم کېدی شي چې د سړي په کورنۍ کې چېرته نیکې یا داسې نورو مشرانو کې څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي او هغې نه بیا دغه وراثت سره پاتې شي هغه خپلو اولادونو ته لمسیانو ته کړوسیانو ته دغسې هم کېدی شي خو همداسې ده یعنې ما دا اوس وویله دا کومه فیصدي چې ما وویله چې یعنې دا یعنې که چېرته مور و پلار یا مثلا د دې په کورنۍ کې هر څوک مریض وي نو دا یعنې دا راتلونکي کل کې حتما دا ناروغي چې دی را پیدا کېدی شي د خوراک او د دې د وجې نه خو څه امکانات خو نشته لکه چې خوراک احتیاطي کوي نه داسې نه ده یعنې دلته چې دی ستونزه په دغه غده کې ده یعنی دا یا دغه انسولین چې دی چې دغه ګلوکوز د وینې د دوران نه یوسي او په مصرف باندې ورسي او یا ذخیره شي د انسان په بدن کې دا کار سم نشي اجرا کولی
یا دا چې بالکل هغه دغه انسولین تولیدوي نه، نو باید د بار نه چې دی بیا انسولین واخلي د پچکاري په شکل باندې. نو اصلا ستونزه په دغه کې ده او د دې چې د علت نه دی معلوم چې دا څه علت دی. نو په ناروغیو کې اکثریت داسې چې ډاکټران سبب تداوي کوي، یعنی درملنه د یو سبب کوي چې کله سبب تداوي شو ناروغي د منځه ځي. د شکر ستونزه ده د همدارنګه د فشار، هغه خلک چې د وینې فشار لري د دې ستونزه ده چې د دې علتونه نه دي معلوم، یعنی علت چې معلوم نشي نو به درملنه ستونزمنه شي. درملنه فقط او فقط ارزي ډول باندې کیږي، یعنی چې دا شکر لوړیږي د انسان بدن کې نو باید د ته ګولۍ ورکړي شي او یا مثال پشکاري ورکړي شي د انسولین په نامه تر څو چې دا شکر چې د نورمال شي. نو علت چې په دې کې دقیق نه دی معلوم، نو په دې وجه باندې د دې درملنه هم ستونزمنه ده او په ارزي ډول باندې د ګولیو د سپورت غذایی رژیم او همدارنګه د پشکاریګانو په واسطه باندې تداوي کیږي. اغلی صدب ډاکټر صاحب تنه لري مهرباني ډاکټر صاحب کتا سو وايي اوریدونکو ته چې دوی څنګه پوښي چې دوی په شکر ناروغي باندې اخته شوي دي، یعنی د لومړنۍ نښې نښانې کتا سو موږ ته وایي. لومړنۍ نښې نښانې خو داسې دي چې د شکر ناروغان چې دی د یو ډېر زیات اوبه څښي، ډېر خوراک کوي او ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د ستړتیا علایم پکې دی ډېر ستړي وي، همدارنګه عمومي کمزورتیا لري، بعضې چې په هغه کې هغه دوهم شکل وي او ډېر وخت پکې تېر شي بیا جنسي کمزورتیا ورته پیدا کېږي، همدارنګه د پښو او پنډیو دردونه، بعضې د پوستکي ناروغۍ. خو په بعضې ناروغانو کې داسې وي چې هېڅ اعراض او علایم نه لري، د نورمال معاینې په وخت کې چې کله یو ډاکټر ته ورځي هغه وینې ګوري نو شکر یې ډېر زیات لوړ وي، خو هغه هېڅ اعراض او علایم نه لري. خو ډېری چې دی همدغه اعراض او علایم چې مو وویل دا ناروغان لري. کله چې ناروغ ډېرې اوبه څښي یا ډېر تشناب ته ځي نو دا باید حتما دقیق یو ډاکټر ته ولاړ شي او د وینې معاینه وکړي چې دا خو به شکر دی. خو ډېر بعضې داسې خلک وي چې په هغې کې هېڅ اعراض او علایم موجود نه وي او هغه چې د شکر نو ښه خبره ده چې هر سړی یو یا دوه کاله بعد چې د ډاکټر ته ورشي او د خپل د وینې معاینه وکړي، ځکه دا یو ډېره مهلکه او خرابه ناروغي ده. یعنې دا د ډېرو ناروغیو د مور په نامه سره هم یادېدلی شي، ځکه د دې څخه ډېرې زیاتې نورې ناروغۍ رامنځته کېږي. نو ښه خبره دا ده چې 2 کالو کې یا 1 کال کې سړی د خپل د وینې معاینه د یو ډاکټر سره کوي چې تر څو شکر نه وځي. نو کله چې یو مهرباني نو کله چې یو مریض په دې باندې پوه شي چې دوی د شکر ناروغي لري، آیا تاسو په لومړی ګام کې دوی ته د دوا خوړل توصیه کوئ که یا بل څه اقدامات شته چې هغوی باید هغه په پام کې ونیسي تر څو دغه مریضي کنټرول کولی شي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده. لومړی خو هر مریض چې موږ دلته یو مریض راشي او هغه کې د شکر اعراض او علایم وي او بیا چې کله ورته موږ معاینات وکړو دا رښتیا هم شکر وي، نو اول چې دی دې ته موږ د غذایي رژیم توصیه کوو. دوهم هغې ته موږ د سپورت توصیه کوو، یعنې ناروغ چې که چېرته مثال سپورت کولی شي چې د یو جیمز یا یو ځای ته لاړ شي چې هلته سپورت کېږي یا لوبځای د سپورت دپاره، نو هلته دی کولی شي چې یعنې مقصد سپورت وکړي په هفته کې 3 ځل د نیم ساعت یا 40 دقیقو دپاره. دا یوه ښه لاره ده. دومه چې دی که چېرته بیا دا سپورت نشي کولی نو بیا ځکه بعضې ډېر زاړه خلک یو او هغې نور ډېر تکلیفونه لري چې دا سپورتونه سم نشي کولی، نو هغې ته موږ دا وایو چې تاسو کولی شئ چې یو نیم ساعت په ورځ کې چې دا په هفته کې 3 ځل تاسو کولی شئ چې یو داسې یو چکر ووهئ، د پښو مزل وکړئ او که چېرته تکړه نو بیا هغې ته موږ دا توصیه کوو چې دغه اندازه تاسو تر 1.5 دقیقو پورې په هفته کې یعنې رسولی شئ. یعنې که د ورځې 50 دقیقې تاسو مزل وکړئ نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې په دې سره په خپله دغه د انسولین دا تاثیر چې دی دا ډېرېږي، یعنې فعالیت یې زیاتېږي په بدن کې او همدارنګه چې د ګلوکوز چې دی هغه هلته په بدن کې په مصرف باندې رسېږي، ځکه چې وجود چې دی ګلوکوز یا انرژۍ ته اړتیا لري چې کله ته مزل کوې نو بیا دغه انرژي یعنې وجود ته ډېر ضرورت لري او هغه ګلوکوز چې اول چې دی وجود یا بدن چې دی دغه د انرژۍ ذخیره چې لومړنۍ چې دا ګلوکوز د دې نه ګټه پورته کوي. نو که چېرته یو سړی ناروغ هر وخت مزل وکړي نو د مزل په صورت کې نو چې دی دغه مصرف د دغه چې دی د دې لګښت دی په بدن کې د دې انرژي زیاتېږي او بالاخر چې دی هغه ګلوکوز یې نورمال کېږي. که چېرته بیا د ټولو شیانو سره ونه شو نو بیا موږ ورته د دوا توصیه کوو. ډېره زیاته مننه. دلته یو څو دوستان موږ سره
په خپرونه کې وځای شوي دي. متاسفانه چې زمونږ دلته په پېښور کې په فیسبوک باندې بندیز لګېدلی دی او زیاتره لیدونکي اورېدونکي د دې سیمې هغه نشي کولی چې دې ته لاسرسی ولري. البته په نورو هیوادونو کې چې دي هغې که چېرته موږ سره په ژوندۍ بڼه شریک شي نو دغه خپرونه اورېدلی شي او کتلی شي او د خپلو دوستانو سره هم شریکولی شي. او ډېره مهمه موضوع ده، ډېره اړینه موضوع ده چې په دې باندې باید دوستان ځان خبر کړي چې د شکر ناروغي ډېره عامه شوې ده، په اکثره ځایونو کې ډېره زیاته ده او د دې د علاج او د وقایې او مخنیوي دپاره موږ د ښاغلي ډاکټر لونګ یوسفزي سره نن دغه خپرونه لرو. هیله ده چې موږ سره یو ځای شئ. زه به دغه کسانو نومونه که ستاسو اجازه وي چې دا کوم یو تر اوسه پورې موږ سره یو ځای شوي دي د هغې نومونه به زه واخلم او بیا به ورته تاسو په خپل وروسته جواب هم ووایي او د هغې هغه سلامونو ته به علیکم ووایي. ډاکټر صاحب مهرباني. ښاغلی شکیب خان زموږ سره په خپرونه کې یو ځای شوی دی او هغه لیکلي دي چې دا ډېر یو معلوماتي پروګرام دی. شکیب خان هر وخت کې موږ سره په خپله خپرونه کې یو ځای کېږي، ډېره زیاته مننه ترې کوو او هرکلی ورته وایو خوشحاله دې اوسي. زمونږ درنه او قدرمنه همکاره او ما چې مخکې د هغې یادوري وکړه د خپرونې په سر کې کېدای شي نه مې اورېدلي. دا زمونږ سره اوس په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه خو نشته دی، خو زمونږ ته د کمنټ د لارې یو ځای شوې ده او دی لیکي چې د زړه د تله سلامونه او احترامات خپلو ګرانو همکارانو ته د خپرونې میلمه ډاکټر یوسفزي صاحب ته او خپرونې کې راغلي ټولو قطربونو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. ټول راته جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. خپرونه مو د سفر په حالت کې په موټر کې اورم. ډېره مهمه موضوع مو ټاکلې، واقعا د شکرې مریضي په هکله معلومات به ډېر ګټور وي. پوښتنې هم لرم، ډېرې لرم، خو کله چې په یو مناسب ځای ته ورسېدم نو انشاءالله وبه یې کړم. نو ګرانې همکارې مونږ خو ستا ذکر کړی دی د خپرونې په سر کې، ستا نشتون او دغه مونږ سره دغه د خپرونې یو کمی دی ځکه تاسو د زمونږ د خپرونې روح روان یاستئ. نو ډېره زیاته مننه کوو چې تا مونږ سره په دغه سفر په حالت کې هم خپل کمنټ دې وکړو، برخه دې راسره واخیستله. ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب به سره په خپله جواب درکړي. محترمه نگار بهار چې دا هغه موږ سره په خپرونه کې یو ځای شوې ده او خپرونه اوري او کمنټ خو یې تر اوسه پورې نه دی کړی، خو خپرونه اوري او غوږ یې ورته نیولی دی. ښاغلی شیرین قیام صاحب زموږ د خپرونې همیشنی همکار دی، دی موږ سره یو ځای شوی دی او د لیکلي چې د ستوري راډیو تلویزیون درنو رضاکارو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات. نو ډېره زیاته مننه قیام صاحب، ستاسو نه هم چې زموږ خپرونه هر وخت کې اورئ او موږ ته خپله ډاډګیرنه راکوئ، موږ تشویقوئ. ډېره زیاته مننه. موږ سره نور اورېدونکي هم یو ځای شوي دي، خو چا کمنټونه که راتله په وخت باندې به موږ هغه کوو. موږ کوشش دا کوو چې تاسو خپل کمنټونو کې خپل د شکرې زموږ موضوع چې دا د شکرې ناروغي ده، د شوګر یا شکرې ناروغي، او ډاکټر صاحب را سره موجود دی. نو تاسو کولی شئ چې په خپل سوالونه خپلې پوښتنې په کمنټ کې مطرح کوي، موږ به ډاکټر صاحب ته هغه وړاندې کړو او هغه به جواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني. زه هم په خپل وار ټولو پتمنو درنو اورېدونکو ته خپل نیکې هیلې او درناوی وړاندې کوم. الله دې ټول خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. بس کېدای شي ټولو ستا دغه اورېدلی وي، دغه مشترکه جواب یې اورېدلی وي. ما خو په مخکې نومونه واخیسته او دغه ټول دوستان تر ډاکټر صاحب هم خپل سلامونه او نیکې هیلې رسوي. مهرباني صدف کوم پوښتنه لرئ تاسو خپله پوښتنه مطرح کوئ، زه به ډاکټر صاحب ته نور دغه وکړم. مهرباني. مننه ستوري صاحب. ډاکټر صاحب زما بله پوښتنه دا وه، تاسو د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې موږ په لومړی ګام کې مریضانو ته د خوړو رژیم او د سپورت توصیه کوو، بیا د هغې وروسته دوی ته دوا توصیه کوو. نو په دې وخت کې آیا کله دا مریضي چې ډېره پیشرفته شي نو تاسو په دې حالت کې د مریضانو ته د انسولین تطبیقولو توصیه کوئ؟
داسې ده چې دا د وینې د ګلوکوز د اندازې پورې اړه لري، چې د ګلوکوز اندازې څومره ده. موږ دلته 2 ډوله 3 ډوله معاینات کوو ناروغ ته. یو دا چې په اول په وینه کې ورته په نهاره باندې ګورو. کله چې د ګلوکوز اندازې د 100 ملي ګرام په ډیسي لیټر نه لوړه وي، نو موږ بیا چې دی نو هغې ته دا توصیه کوو چې ته باید څه وکړې. بیا د هغې تر څنګ یوه بله معاینه کوو چې خپله د شکر حافظه ورته وایي، هغه معاینه کېږي چې هغه نورمال د 6 نه کته او 6 نه چې پورته وي، نو بیا دا د شکرې د ناروغۍ حالات دی. نو بیا دغه د ګلوکوز د اندازې پورې ګورو چې د څومره لوړ دی. که چېرته ډېر لوړ وي، نو موږ هغې ته په سملاسي توګه باندې دغه شروع کوو، یعنې ګولۍ ورته شروع کوو د ګولیو په شکل کې، او ګورو که چېرته بیا ډېر لوړ وي، نو هغې ته بیا انسولین ورسره هم شروع کوو. خو موږ اول کوشش دا دی چې ناروغ ته ګولۍ شروع کړو چې د ګولیو په ذریعه باندې دا رادا وکړو. که ډېر لوړ وي، نو بیا په سملاسي توګه ورته هم انسولین هم توصیه کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې هر د شکرې ناروغ چې دا شکرې نو باید فوراً ورته انسولین شروع شي یا ورته دوا شروع شي، بلکې هغې ته موږ ګورو چې په کومه اندازه باندې دی، څومره لوړ دی، نو بیا هماغه شان توصیه ورته کوو. خو زما خپله زه چې په خپل کلینیک کې دا کوم، نو ګورو ورته که چېرته مثال هغه حافظه د شکر چې دی 6.5 یا 6.6 وي، نو بیا هغې ته اول توصیه د غذایي رژیم کوم، او بیا بعد هغې چې 7 ته رسېږي، نو زه دوباره بیا ورته ګولۍ شروع کوم، او بیا هر ناروغ چې دی بیا موږ هر 3 میاشتې بعد راغواړو، او بیا ورته چې دی وینې اخلو او ګورو یې چې اندازې څه ده. یعنې داسې په یو دم باندې ورته ټول دغه نه شروع کوو، بلکې په قراره باندې، ځکه د دې دواګانو تاثیر هم یو څو هفتو کې وخت نیسي چې هغه اخري تاثیر اغېزې تقریبا تر 2 هفتې وروسته وي. نو بیا موږ 2 هفتې وروسته بیا ناروغ راغواړو، د وینې معاینه وله کوو چې یعنې شکر یې په کومه اندازه کې دی، او په دې شکل باندې چې دی کنټرول کړو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دلته یو تورپیکۍ قادري زمونږ همکاره چې ده، قدرمنه همکاره، هغې یو 2 پوښتنې مطرح کړي دي، زه سره هغه شریکوم. او د دې نه مخکې قایل میاخیل صاحب سلامونه وایي، او تاسو ته هم وایي، متخصص صاحب ته هم سلام، او تاسو ته هم سلام. قایل میاخیل صاحب ډېره زیاته مننه، ستاسو د سلامونو نه مننه کوو. قادري خور لیکي چې ډاکټر صاحب که دا مو راته ووایاست چې د شکرې معیار او اندازه چې څومره اندازه لوړه وي او د خطر او تشویش وړ ده، او یا که چیرې د شکر اندازه د نورمال حالت نه ښکته وي هم د تشویش وړ ده او که نه. یوه پوښتنه دا کړې ده، یوه پوښتنه بل هم لري، دغه هم سره مطرح کوم. دا ووایي چې د شکرې جګوالی ماشومانو کې هم شته، او که هغه د تشویش وړ ده او که نه ده، او چون د ماشومانو خواږه خواړه ډېر زیات خوښ وي او منع کېدل هم سخت وي، نو که چېرته په دې هکله به یو معلومات راکړئ. اول خو د هر څه د مخه اغلې قادري صاحب ته نیکې هیلې وړاندې کوم، الله دې وکړي چې روغه وي. یو خو داسې دي چې دغه ماشومان نه بیا اول راونیسو، او ډاکټر صاحب قایل میاخیل چې د جراحي یو ښه متخصص دی، البته په جرمني کې دی، هغه ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوښ یم چې هغه نن موږ سره په دې خپرونه کې شریک دی. نو د ماشومانو خو چې دا میوه خوري، دا یو نورمال حالت دی، دی خوړلی شي، ځکه چې ماشومان چې دي هغې دلته وایي چې غټېږي، نو کولی شي چې هر شی وخوري. خو که چېرته بیا شکر وي، نو بیا د هغې سره باید احتیاط وشي. یعنې د شکر معیار دلته یعنې د ماشومانو باید وشي. که چېرته شکر نه وي، نو بیا ستونزه نه لري سړی، ماشومان چې دی دې ته اړتیا لري، او دا په بدن کې د انرژۍ لومړۍ ماده ده. مخکې له دې چې د قادري صاحب جواب ته راشم، د بدن د انسان په بدن کې د انرژۍ یا د پیاوړتیا لپاره چې د انسان بدن ته ګټه پورته کوي 3 منبع دي. یوې خپله چې دی دا ګلوکوز دی، یو چې دی دا شحم دی، او درېیمه چې دی د انرژۍ منبع پروتین دی. یعنې د دې 3 منبعو نه چې دی د انسان بدن چې دی ترې ګټه پورته کوي او په دې باندې ژوند کوي. نو لومړی منبع چې دی هغه ګلوکوز دی. دغه بدن چې دی لومړی د ګلوکوز نه ګټه پورته کوي، ځکه دا ډېر زر په دغه باندې رسېږي، د انرژۍ باندې بدلېږي او انسان دغه بدن ته زر ګټه پورته کوي. نو په دې وجه باندې اول چې دی بدن د ګلوکوز نه ګټه پورته کوي. نو په دې وجه باندې که چېرته یعنې ماشومانو کې د شکر ناروغي نه وي، نو دا کومه ستونزه نه لري، یعنې خوړلی شي. اما د ماشومانو وزن ته باید سړی وګوري، ځکه ماشومان چې ډېر خواږه خوري، ډېر ماشومان په ډېر کم عمر کې ډېر زیات وزن اخلي، او بیا هغه وزن چې دی خپله د ماشوم دپاره نورې ناروغۍ زېږوي.
نو سړی باید ورسره احتیاط وکړي. اما نورمال حالات کې هغه خوړلی شي. د هغې قدري د پوښتنې دوه بخشه وو، هغه وایي چې اندازې لکه هغې ته راځم. کم اندازه د جګې نه ډېر خطر لري. چېرته شکر د 50 نه راټیټېږي نو ناروغ د واره چې د هغې ته اعراض و علایم پیدا کېږي، یعنې هغه رپېږي، هغې ته یو عمومي یعنې په هغه صورت کې چې د شکر ناروغ وي هغه چې دی د واره رپېږي، عمومي کمزورتیا ورته پیدا کېږي، لاسونه دا ګوتې او همدارنګه دا د خولې خواوشا دا میږي میږي کېږي. نو دا یو حالت دی چې د دې دا د شکر د کموالي په اړه دلالت کوي. هغه حالت ته زما په خیال باندې چې هایپوګلیسیمي وایي. هایپوګلیسیمي ورته وایي. نو دا هایپوګلیسیمي حالت چې کوم دی نو ناروغ به دا اعراض علایم ورکوي او دا ډېر خطرناک حالت دی. نو چې څومره ټیټېږي ناروغ له منځه ځي. نو دغه ټیټ حالات یې د جګ نه ډېر زیات خطرناک دی. او جګ حالت چې دی دا هم خطرناک دی ځکه دا نور هم ډېر دغه ورکوي، یعنې ډېر کمپلیکیشن ورته په طبابت کې وایي او همداسې که په پښتو کې ورته سړی ووایي یعنې بابېړی یا نور امراض ترې پیدا کېږي، دا هم ښه نه دی. دواړه حالات چې دي دا ښه نه دي، یعنې په دواړو حالاتو کې خطرناکه ناروغۍ رامنځته کېږي. او د شکر اندازه ما مخکې مو وویل نو دا دې پورې اړه لري چې کله دغه حافظه د شکر چې کوم ده دا موږ هلته اندازه کوو او دا چې دی کله د 6 نه پورته وي نو باید دا تداوي شي. دا د بعضې ناروغانو 14 وي حتی 15 وي. یا مثال دا نورمال شکر حتی 500 ته نورمال د وینې شکر رسي. نو دا ټول دا په دوه دغه باندې اندازه کېږي. یو خو دغه د 6 دغه بل شکل یې د 100 د 90 نه پورته راځي زما خیال دی چې یو داسې دی چې دغه یو یې دا چې نورمال یعنې کله ناروغ په ناره باندې راشي وینې موږ اخلو په هغې کې معلوموو. کله چې د نارې شکر یا بوره چې کومه ده د 100 نه پورته وي دا د شکر حالت دی، که د 100 نه ټیټه وي دا نورمال حالت دی. او په مړه ګېډه باندې چې دی نو دا بیا دوه حالته دي. کله موږ چې دی یو ناروغ راځي هغې ته د ګلوکوز تولرانس ټیسټ ویلی کېږي. یو ناروغ راځي او هغې ته موږ 15 ګرامه بوره چې کومه ده په یو ګیلاس اوبو کې ورکوو، حلقه ورته ورکوو، بیا 1 ساعت او 2 ساعته بعد یې وینه اخیستل کېږي، معاینه کېږي. که چې 1 ساعت بعد یې د وینې اندازه د 180 نه پورته وه نو چې دی دا شکر دی. او 2 ساعت کې بیا د 150 نه پورته ونه شکر دی. یعنې دغه ټیسټونه چې دي د شکر دپاره کېږي نو په هغې باندې معلومیږي چې یعنې دا سړی شکر دی که نه. اما جګوالی حتی تر 500 پورې داسې ناروغان تر 600 پورې د وینې شکر یې لوړ وي. دا موږ سره دلته په دې ځای کې شته دی، خو هغې چې دی انزولین اخلي او همدارنګه ګولۍ اخلي. او بعضې مریضان چې حتی د انزولین په مقابل کې جواب نه کوي نو همداسې بیا د هغې دا بدن همغه شان ورسره دغه شوی نو دا چې اخري حد ته ورسېږي خو بیا ډېره زیاته مختلف کمپلیکیشن یې ورکوي، یعنې ډېر سخت نورې ناروغۍ پیدا کېږي او حتی د انسان د مرګ سبب کېږي. حتی بعضې وخت کې خپې د ګوتې کټ کولي او نورې اعضا هغه خو بیا د هغه نورې کمپلیکیشن یا نور امراض چې ترې پیدا کېږي هغه داسې دي چې دغه خپله دا شکر چې دی د دې یو دغه کار دا دی خطرناک چې دا د انسان د بدن دا رګونه چې دی تخریبوي. یعنې معنا دا شکر خپله هغه د شکر ناروغان چې دي د هغې د وینې غوړ په وینه کې غوړ یې هغه راجمع کېږي او د دې رګونو د دیوالونو په وینه خلي او دا رګونه چې دی بندوي، بیا هغه برخې ته صحیح وینه نه رسېږي او بالاخر چې دی نو داسې حالات چې تاسې یاد کړئ چې د پښې یا د هغه خلک چې زخمي شي بیا زخم یې ډېر نه ښه کېږي. علت یې دا دی چې هغه ځای نه یې روا کېږي، یعنې نه تغذیه کېږي د وینې په واسطه باندې، نو ځکه یعنې زر نه ښه کېږي. یعنې که چېرته مثال د زړه رګونو کې دغه رګ یې بند شي دا هم د شکر ناروغانو د ناروغۍ په وجه باندې کېږي. هلته هغه غوړ راجمع کېږي، هغه رګونه ډېر واړه دي او ډېر نري دي، نو چې کله بند شي ناروغ ته انفکشن پیدا کېږي، یعنې هارټ اټیک یا د زړه حمله ورته راځي. یا که مثال په مغز کې دا رګونه چې دی بند شي نو بیا ناروغ ته چې دی فلج پیدا کېږي یو طرفه یا د یو لاس یا دا هغه شیان دي چې د شکر د ناروغۍ په پایله کې رامنځته کېږي، یعنې خطرناک دغه دي. یا بعضې ناروغان چې مثال په طور د پښو رګونه یې بندېږي نو بیا د هغې دپاره مختلف عملیاتونه کېږي او نوي رګونه ولا چې البته په پرمختللې نړۍ کې زه نه پوهېږم چې افغانستان او پاکستان کې به داسې وي که نه. او یعنې دغه رګونه چې دی دا تخریبي دا د شکر د ناروغۍ یوه خاصه ده او دا یو ډېر خطرناک شی دی. حتی د فلج ناروغي، د انفکشن ناروغي، د فلج د لاسونو او د پښو رګونه بندېږي، یعنې حتی هغې ته بیا دردونه پیدا کېږي، یعنې لږ مزل هم چې کوي بیا ورته پیدا کېږي نو بله لاره یې بیا نه وي بغیر د عملیات.
نو دغه هغه کمپلیکیشن دی او حتی د ناروغ مرګ سبب کیږي. ډیره مننه د درنو اوریدونکو لیدونکو د دمګړۍ کې تاسو موږ سره په دې خپرونه کې یوځای شوي یاستئ. زموږ نننۍ موضوع چې ده هغه د شوګر یا شکرې ناروغي ده او ښاغلی ډاکټر لونګ یوسفزی را سره په دې ناروغۍ باندې خبرې کوي. که تاسو کومې پوښتنې لرئ نو مهرباني وکړئ د کمنټ د لارې موږ سره مطرح کوي او ډاکټر صاحب ته به مخې ته کېږدو او به جوابونه درکړي. دغه یو څو دوستان را سره یوځای شوي د دې نومونه که ستاسو اجازت وي دا به زه واخلم چې بیا دا کمنټونه تېرېږي. ابو یاسر ورور را سره ملګری شوی دی. سلامونه او احترامات مې ومنئ. ډېر زیاته مننه ابو یاسر صاحب. خوشحاله اوسئ. زموږ همیشنی همکار او ملګری دی چې زموږ خپرونې اوري. زموږ بل همکار او ګران سرور یوسفزی هغه لیکلي سلامونه او احترامات به لیکلي ډاکټر صاحب محترم مېلمه ته او مشر ښاغلي بصیر بیدار ستوري ته هم سلامونه او وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه سرور یوسفزی صاحب. خوشحاله اوسئ چې زموږ خپرونه اورئ. ته باید ضرور واورئ ځکه چې زموږ تخنیکي همکار یې باید هره خپرونه زموږ تعقیب کړي. شیرین قیام صاحب بیا راغل یو کمنټ لیکلی دی او لیکلی دی چې ستوری صاحب درانه ځواک صاحب او درون یوسفزی صاحب زما لیکه د کاري ستونزو له کبله پرې شوه. غواړم ووایم ستاسو رضاکارانه چوپړ د ژوند ټولو برخو ته غځېږي. تاسو ته په دې پرګنیز چوپړ کې بریا غواړم او د لرو بر افغانانو په درنښت هیله کوم چې په دې پرګنیز چوپړ کې غوښنه برخه واخلي او د دوی خپله راډیو تلویزیون ته جهاني بڼه ورکړي. ویاړم پر تاسو رضاکارو سرخندونکو بری او سرلوړی مو غواړم. قدرمن قیام صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو تل زموږ د راډیو ملاتړ کړی دی او زموږ حوصله هم زیاته کړې ده او موږ هم د دغه دوستانو نه غواړو چې موږ سره ځکه زموږ د خپرونې چې دي دا په نورو شیانو باندې اډانه نه دي. دلته موږ هنري خپرونې لرو، موږ پکې ادبي خپرونې لرو، موږ پکې روغتیایي خپرونې لرو، موږ پکې تعلیمي خپرونې لرو. دا ټول د ټولنې د سمون لپاره موږ کوو. نو که اورېدونکي او لیدونکي او دغه دوستان موږ سره ملاتړ وکړي زموږ د خپرونې بلا پر مخ لاړې شي. موږ خو دغه خپل منزل ما او تورپیکی قادري او صدف ځواک او دغه دوستانو رانیولی دی تر یو حده به یې رسوو. خو که دی را سره ملګري شي لا به پر مخ ځو. ډېره زیاته مننه قیام صاحب ستاسو د دروند نظر نه. سردار ولی اکمل مومن صاحب دا راغلی دی خپرونې ته او لیکلي دي چې ټولو قربانو او میلمنو ته او اورېدونکو ته سلامونه او وړاندې کوم. مننه سردار ولی اکمل صاحب. ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلئ او موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړه. مهرباني وکړئ دوستانو تاسو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او موږ به د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنې وکړو، تاسو ته به جواب درکړي. اغلی صدف که کومه پوښتنه لرئ مهرباني. زه به ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې کومو خوړو کې چې ګلوکوز زیات وي یعنې هغوی نه دوی باید کمه ګټه واخلي. خو ځینې داسې خلک دي کله چې دوی پوه شي چې دوی په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي هغه خواړه چې ګلوکوز لري یعنې دوی هېڅ ورنه ګټه نه اخلي، نو په دې صورت کې هم دوی ته ضرر لري ځکه بدن ګلوکوز ته اړتیا لري. بیا تاسو دغه مریضانو ته څنګه توصیه کوئ چې دوی څومره یعنې ورځ کې یا هفته کې څومره خواړه باید وکړي چې دوی ګلوکوز پوره کړی شي؟ ګورې ګلوکوز چې دی دا ځان له بورې ته نه وایي. ګلوکوز ځان ته یعنې په بوره کې نه دی بلکې ګلوکوز چې دی یا په ګوړه کې یا په چاکلیټونو کې یا په ایسکریم او همدارنګه نورو شربتونو کې نه بلکې په ټولو خوړو کې چې دی ګلوکوز شته دی. یعنې په ټولو میوهجاتو کې په ډوډۍ کې شته، په هر څه کې چې دی ګلوکوز شته دی. نو که چېرته یو سړی د شکر ناروغ وي یا یوه مېرمن نو هغه چې دی دا بوره نه خوري یا چاکلیټ او یا په اصطلاح ګوړه نه خوري یا نور همداسې خواږه چې هغه زموږ او ستاسې دودیز هغه دی چې د شین چای سره یې خورو یا د شیدو چای سره یې خورو. علاوه له دې نه په هر شي کې په هره غذا کې چې دی ګلوکوز شته دی. یعنې هغه ورځنی ضرورت یې د هغې نه چې دی پوره کېږي. نو اړتیا نشته دی چې دی ورسره اضافي چاکلیټ او شیریني باب او دا شی هم وخوري. اوس لکه زه د بیلګې په ډول باندې وایم لکه دا خپله میوې چې دي لکه دا توتان چې دي په دې کې ګلوکوز، فرکتوز او سکروز شته.
یعنی چون دې کې د فرکتوز اندازه زیاته ده نو دا ښه خبره ده چې د شکر ناروغان د هغې نه ګټه پورته کړي. لکه په میوه‌جاتو کې که نه، یا مثال ناکه یا مڼه، په دې کې هم ګلوکوز شته، خو دې کې د فرکتوز اندازه زیاته ده. یعنی کولی شي شکر ناروغ د دې نه ګټه پورته کړي. فرکتوز داسې یو دغه دی، هغه هم خواږه دي، خو هغه چې دی هغه لکه زر وینې ته نه جذبېږي، ډېر په قراره باندې جذبېږي. او دا دغه چې دی دا ګلوکوز چې دی دا ډېر زر یعنې د وینې د دوران د ګلوکوز لوړی، نو په شکر ناروغانو کې دا خطر لري. او فرکتوز چې دی بیا په ګلوکوز اوړي او بیا په قراره چې دی د وینې دوران ته داخلېږي. د شکر ناروغان چې دي دا اکثره په دې خپل خوراک کې لږ دغه هم کوي، اغلا هم کوي که نه، یو شی ورته ښه نه وي، لکه انګور ورته نه وي ښه، یا ورته بل څه نه وي، هغه بیا په پټه خوري. ناروغانو کې یو ستونزه ډېرې زیاتې ستونزې هغې خو وایي چې زه دا نه خورم، خو بیا داسې نه کوي. لکه اوس موږ ته ډېر داسې ناروغان راغلي دي چې لکه اوس هغې د ساتنګۍ تکلیف لري او هغې ته موږ یو ډول سپری ورکوو چې دا استعمالوه. نو داسې مریضان راغلي دي چې ما ته ویل چې بس دا خو زه استعمالوم، په بله ورځ به راغی ویل چې دا خو دې خو هېڅ ګټه ونه کړه، بیا مولا به دا بل ډول عمل ورکړي. بالاخر زما دې ته فکر شي چې دا البته دا استعمال کې ستونزه لري. نو ما ورته وویل چې تا ګوره دا 3 قسمه بدل کړ، ډېر قیمتي م درته ولیکل او بیا هم ته شکایت لري چې دې خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه، هېڅ امکان نه لري دا مرسته ونه کړي تا سره، ته څه رقم استعمال یې؟ نو هغې د دې په ځای چې په خوله کې استعمال کړي لکه د عطر په شانې په جامو ووهل. نو هغې داسې فکر کړو چې والا دا بس دا بیش رانه دا راځي، نو دې سره به زه ښه کېږم. نو بیا مو له طریقه وښوده چې نه داسې به وکړې، دا په خوله کې استعمالېږي او ته به ورسره ساه کش کړې چې څه ورته دې داخل شي، دا عطر نه دي چې دې په جامو ووهل. یعنې ستونزه لري، مریضان باید صحیح پرېکړه شي چې یعنې ته دا دوا څه رقم باید وخوري او څنګه یې باید وکړي او د هغې خطرونه باید، چون زموږ په افغانستان کې او همدارنګه په پښتونخوا کې ستونزه دا ډېره زیاته ده چې ډاکټر صاحبان، البته زه په هغې انتقاد نه کوم، نیوکه نه کوم، خو هلته ستونزه دا ده چې ډاکټر صحیح تشریح د دغه نه کوي. یعنې دی باید دوا چې ناروغ ته ورکوي باید صحیح تشریح کړي. زه خپله هملته ډېرو ډاکټرانو ته چې به ورغلم بیا به یې راته ویل وایي زه دا بار چې سړی ولاړ دی دا باید ته تر وښیي، نو هغه به ډاکټر نه و، هسې سړی به و. نو ډاکټر یې باید تشریح کړي ورته چې دغه دوا چې ته خورې باید څنګه یې وخوري. یعنې دا ډاکټر، هر ډاکټر باید یو مریض ته اقلا یو 15 دقیقې وباسي، هغه باید د خپل مرض باندې پوهېږي چې تکلیف لري او همدارنګه دا دواګانې ورته وښیي چې یعنې داسې داسې باید وخوري. نو بیا ستونزه نه پیدا کېږي. نو دغه ستونزه د دواړو خواوو نه ده، هم د مریض له خوا نه ده او هم چې دی د ډاکټر له خوا نه ده. نو ډاکټر باید ورته وخت وباسي، صحیح تشریح کړي او مریض هم باید خپل هغه څه چې دنده سپارل شوي وای هماغه وکړي. نه زما هدف بل شی اوس دلته، زه اکثره ځینې مریضان پېژنم د شکر د ناروغیو چې هغې خو درته وایي چې یاره زه خوږه نه خورم، زه دا نه کوم که نه، خو بیا په غلا باندې لکه په پټه ځي، یو میوه یې چېرته ساتلي په یخچال کې یا په بل کوم ځای کې یا دغه، نو هغه بیا خوري، هغه دته نه ښه هغه خوري او په پرېمانه اندازې یې خوري که نه. نو ټول مریضان دا وایي چې موږ دا نه خورو، خو بیا یې خوري، دا ستونزه به کړي. او خو نور چې دی ګلوکوز په هره غذایي مواد کې، په وچه ډوډۍ کې ګلوکوز شته دی، په هر ډول غذایي موادو کې. خو بعضې شیان دي چې هغې سره باید سړی احتیاط وکړي. بعضې لکه مثال وریجې کې په دې کې د ګلوکوز اندازه ډېره ده، یا د الوګانو کې د ګلوکوز اندازه ډېره زیاته ده، سړی باید دغې نه هغه وکړي. یا مثال سپینه ډوډۍ چې کومه ده دې کې چې دی د ګلوکوز اندازه زیاته ده او هضم یې ژر صورت نیسي او هلته بیا چې دی د وینې دوران ته چې دی ګلوکوز داخلېږي او اندازې لوړېږي. د هغې په ځای باندې ښه خبره ده چې د وربشو ډوډۍ یا توره ډوډۍ یا سپړک وخوري. دغه چې دی د دې دغه چې دی هضم یې قراره صورت نیسي، نو په دې وجه باندې او بیا قراره باندې د وینې دوران ته داخلېږي، د وینې ګلوکوز ډېر زر نه لوړېږي. نو یعنې ستاسې د پوښتنې په اساس باندې چې یعنې ټولو غذایي موادو کې ګلوکوز شته دی، اړتیا نه لیدل کېږي چې یو د شکر ناروغ اضافي ګوړه وخوري او یا چاکلیټ وخوري او یا اسپر وخوري. ډېره مننه. که صدف تاسو کوم سوال نه لرئ، دلته ما سره کمنټونه هم نور نشته دی. شکیب خان بار کمنټونه کړي دي او د خپرونې تعریف یې کړی دی، ستاسو نه مننه کړې ده ډاکټر صاحب. او زه غواړم چې په دې برخه کې د تفریح په خاطر باندې چې زموږ د اورېدونکي او لیدونکي هم دغه ستړي نه شي، یو ښایسته سندره د سره شریکه کړم که ستاسو اجازه وي. البته بیا به د سندرې نه وروسته به بیا د خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو. زموږ دغه باقي پاتې څو دقیقې خپرونه چې ده به تاسو سره انشاءالله په همدې موضوع باندې سرته ورسوو.
زړه دې زما زړه سره سلا کړې ده لکه چې زړه دې زما زړه سره سلا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده لکه چې زړه 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 دې زما زړه سره سلا کړې ده لکه چې زړه دې زما زړه سره سلا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده درې بار د درلې ګلو اجت پاتې نشو نور درې بار د درلې ګلو اجت پاتې نشو وعده د مینې 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 دې پډاګه پرختیا کړې ده وعده د مینې دې پډاګه پرختیا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې وه زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده برکیب او غمازان د کلی واړه تختی نور برکیب او غمازان د کلی واړه تختی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دوی اوریدلی دی تابیا خوخه زما کړی دا زما کړی ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړی ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړی ده بختور میں د عشق آسمان کې وزلیدو چې د بختور میں د عشق آسمان کې وزلیدو خدای ګد کلی 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 لوی واړو راته دعا کړې ده خدای ګد کلی لوی واړو راته دعا کړې ده زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده و زما په زړه چې وا هغه خبره تا کړې ده لکه چې زړه لکه چې زړه لکه چې زړه
زړه سره سلا کړې ده زما په زړه چې واغه خبره تا کړې ده هی زما په زړه چې واغه خبره تا کړې ده زما په زړه چې واغه دغه سندره وه ډاکټر صاحب دا خدای دې وکړي چې ستا هم خوښه شوي د لیدونکو اورېدونکو خوښه شوي. وارث خلجي صاحب راغلی، عبدالوارث خلجي صاحب، هغه تا ته یو څو بیته ډالۍ کړي دي. یو بیت به زه ووایم ځکه دا د شعرونو خپرونه نه ده، د روغتیا خپرونه ده. نو زه هیله کوم د ټولو دوستانو نه چې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د شکرې ناروغۍ ډېره زیاته مهمه ناروغي ده او په دې هکله که څه پوښتنې لري نو مهرباني دې وکړي خپلې پوښتنې دې مطرح کړي. ډاکټره زر تر زره محبوبه جوړه کړه او په کور د رنځورانو یو خندا جوړه کړه. دا وارث خلجي صاحب تاسو ته دغه یو بیت ډالۍ کړی دی. نو اغلی صدف که موجوده وي مهرباني وکړئ تاسو کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ. مننه کوم مستوري صاحب. زما اخري پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې هغه مریضان چې د شکرې ناروغۍ په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي د هغوی پروګنوسس یعنې انذار څنګه سنجوئ؟ آیا د دوی د عمر کچه نسبت د روغو خلکو څخه کمه وي؟ نو دا خو بالکل معلومه خبره ده. هر هغه څوک چې ناروغه وي د هغې د روغو خلکو څخه د هغې د ژوند هغې ښکته وي. نو دا ځکه چې شکر ناروغان داسې ډېری داسې نه پاتې کېږي ځکه هغې ټولو ته ډېر زیات پاخه تکلیفونه پیدا کېږي، یعنې د انفارکشن د زړه تکلیف ورته پیدا کېږي، د فلج تکلیف ورته پیدا کېږي، رګونه یې د پښو د راسونو بندېږي، د هغې همدارنګه پښتورګي متاثره کېږي، کار پرېږدي. د ډېر وخت تېرېدو سره همدارنګه د سترګو رګونه د پردې چې هغه د وینې په واسطه باندې تغذیه کېږي هغه بندېږي، د ناروغ دید کمېږي او همدارنګه حتی ړندېږي. نو معلومه خبره ده چې د دوی انظار چې دی نه دي. اما که چېرته د شکر ناروغان شکر صحیح کنټرول کړي، د غذایي رژیم مخکې همدارنګه سپورت وکړي او همدارنګه چې هغه دوا چې ډاکټر ورته توصیه کوي هغه سم منظم ډول باندې وکړي نو بیا نو بد نه دي. نو دغه د شکر د ناروغیو لکه یو دغه دا دی چې سړی په شکر باندې اخته وي، هغه د ځان سره تشویش هم ډېر زیات کوي چې یاره دا زما ناروغي به روغه شي، روغه به نه شي. علاج خو داسې دغه نه لري چې بلکل ختمه شي. دغه مې یو پوښتنه وه چې دا معلومه خبره ده چې هر انسان چې ناروغ وي هغه به دا فکر کوي او هغه چې دی د دې سره ډېر خواشینی وي، مختلف فکرونه کوي او هغې ته یعنې یو ډول روحي تکلیفونه پیدا کېږي. یعنې او که چېرته یو سړی خپله ځان ته همیشه دا دغه ورکړي چې د شکر د ناروغۍ نه ډېرې خرابې ناروغۍ نور هم شته، لکه مثال د سرطان ناروغي چې د هغې نه سړی هېڅ نه ښه کېږي. همدارنګه یو سړی چې د فلج والی دی بغیر د شکر د ناروغۍ نه، ځکه چې بعضې ناروغان دي فشار یې لوړ وي، په سر کې یې رګ چوي او بالاخره یو طرفه فلجي، هغه ټول عمر په چپرکټ کې پروت وي. اما د شکر ناروغ چې دی هغه ګرځي. یعنې چېرته موږ د شکر ناروغان نورو ناروغان چې هغې ډېر زیات سخت ناروغان وي هغې ته وګوري نو د دې ناروغي څه دومره دغه نه وي، یعنې سخته نه ده. خو که چېرته یعنې خپله باید یو انسان تل دا فکر وکړي چې یاره زه ګرځېدلی شم، خوراک کولی شم، زه یعنې دلته مقصد ځان ته روغ ووایي، ځان ته ناروغ ونه وایي. ځان ته باید خپله جرأت ورکړي. څومره چې ستا جرأت کمیږي هغونه ستا د بدن مقاومت کمیږي او بالاخر چې دی ناروغ ډېر زر د منځه وړي. یعنې هره ناروغي چې وي او که چېرته یو سړی تکړه وي او وایي چې یاره بس دا ناروغي همداسې ده، دا باید زه قبوله کړم او د دې په مقابل کې باید زه مقابله وکړم. یعنې چې باید داخله لاره د سپورت باید وکړم. کله چې په شکر ناروغۍ کې او د فشار د وینې فشار او داسې بعضې ناروغۍ دي چې هغې چې دی علت یې نه لري، هم د دې دواګانو په واسطه باندې دا کنټرول کېږي نه ښکته کېږي. که چېرته دوا قطع کړي دا بېرته جګېږي. نو ښه خبره دا ده چې دغه سړی سپورت وکړي، چکر ووهي، خپل وزن کم کړي، غذایي رژیم دغه کړي. یعنې سم یعنې دلته ما یو څو شیان دغه کړي چې زه غواړم چې دا ووایم چې یعنې د شکر ناروغان باید څه رقم غذایي مواد وخوري. او دا ډېره مهمه ده، دغه غذایي رژیم او دغې په کار ده چې دا باید سړی دغه کړي. د شکر ناروغان باید سبزیجاتو ته ډېر زیات لومړیتوب ورکړي. یعنې په سبزیجاتو کې پالک،
ګلپي شو، شین ګلپي، پالک، غټ مرچ، حتی ګازرې، همدارنګه نور شیان لکه لوبیا، دال، مټر، یعنې دا هغه څه دي چې دا ورته د نورو شیانو ته باید نورو غذا په مقابل کې ورته دې ته لومړیتوب ورکړي. یا مثال غوښې باید لکه د غوښې د ماهي غوښه باید دا ډېره ښه غوښه ده، د چرګ غوښه، همدارنګه د خسي یا د غوایي چونډوري لږه غوړه ځکه چې یو سړی نور تکلیفونه ولري بیا هغه یو بله ستونزه ده. یعنې دا باید غوښې ته ځکه چې دا پروتین دی. ما مخکې وویل چې د انسان بدن چې دی د 3 ذخیرو د انرژۍ نه ګټه پورته کوي چې یو پروتین دی. نو که چېرته یو سړی ګلوکوز خوري د هغې نه ښه ده چې غوښه وخوري، یعنې دغه او چرګان یا چرګ غوښه یا د ماهي غوښه، دا په بعض ځایونو کې د افغانستان خلک او همدارنګه د پښتونخوا خلک غریب وي، یعنې دا یې نشي اخیستلی، نو کولی شي چې موږ دا ستونزه لرو، زموږ خلک ډېر غریب دي، نو بیا دې سبزیجات ته کولی شي ترجیح ورکړي او دغه چې دی یعنې لومړیتوب ورکړي او دا دغه یعنې د سپینې ډوډۍ پسې زموږ خلک چې دی ډوډۍ ډېره زیاته خوري، یعنې وچه ډوډۍ ډېره خوري او دغه وچه بیا ګلوکوز ډېر زیات دی. بیا که چېرته ډوډۍ وخوري نو بیا دې لومړیتوب ورکړي وربشو ډوډۍ ته یا مثال یوه تورې ډوډۍ ته، همدغه سپینه ډوډۍ کې بیا ډېر ګلوکوز وي. همدارنګه سکړک ته زموږ خلک یعنې د جوارو ډوډۍ پخوي هغه خوري، یعنې دا نظر هغه سپینې ډوډۍ ته ښه ده، یعنې کولی شي دې نه ګټه وکړي. یا مثال غوړي استعمالوي، په غوړو کې د زیتون غوړي، دا یو بهترین غوړي دي چې دا د ګلوکوز اندازه په وینه کې نورمال ساتي او همدارنګه د زړه د ناروغیو مخنیوی کوي. میوه‌جاتو کې یعنې کولی شي چې هغه میوه‌جات وخوري، البته په دې کې په میوه‌جاتو ټولو تازه میوه‌جات چې دی ګلوکوز او فرکتوز شته دی، خو په هغه کې چې فرکتوز ډېر دی هغې ته دې ترجیح لومړیتوب ورکړي. لکه مثال په مخکې ما یاد کړه لکه توتان چې دا د ځمکې توت وي، که د ونې توت وي، یعنې دا ټول ډېر ښه یعنې بهترینه میوه ده. دا علاوه له دې نه چې دا د فرکتوز پکې ډېر دی، د ګلوکوز په ځای باندې دا هغه بدن کې چې هغه د میتابولیزم یا د هغه بدن کې چې هر ډول کړنه سرته رسېږي د انسان د بدن د تغذیې په خاطر باندې یو ډول زهري مواد هم تولیدېږي. نو دغه توتان چې کوم دي څوک یې خوري نو دغه زهري مواد چې دی دغه کې خنثی کوي، د منځه یې وړي. بهترینه میوه ده، یعنې دا سړی کولی شي مڼه، ناکه، لیمو، نارنج، هندوانه، په دې کې فرکتوز زیات دی. خربوزه کې بیا ګلوکوز ډېر دی، سړی باید ورسره احتیاط وکړي. اناناس د خپله ګني په دې کې فرکتوز ډېر دی، انار، او د دې نه چې دی ګټه پورته کوي. یعنې که دا په نظر کې ونیسي او ورسره سپورت وکړي، یعنې د ورځې یو نیم ساعت ته وګرځي راوګرځي او سپورت کولی شي، خو د ټولو نه ښه یعنې دا یعنې په هفته کې درې ځله یعنې فکر کومه چې هر سړی کولی شي سپورت وکړي، یو 30 دقیقې یا 40 دقیقې، نو دا ورته ډېر ښه دی. کله چې د انسان د بعضې هغه ناروغان د شکر ناروغان چې وزن یې زیات شي، چې وزن یې کم شي، شکر یې خپله رالویږي، یعنې نورمال حالت ته راځي. ما خپله داسې یو مریض و چې د هغه ځوانه لږ 40 کلنی دلته چې دی 40 پر ځوان خلک دي، نو هغه راغلی و، د هغې وزن 150 کیلو، د شکر هغه حافظه چې موږ وایو هغه تقریبا 15 وه او فشار یې مین تر 200 و 180 او 190 دي. کله چې ما ورته هلته درملنه شروع کړه، ما هغې ته اوله توصیه دا وکړه چې باید وزن کم کړي. یعنې موږ 4 قسمه د فشار دواګانې وله شروع کړې خو هغې سره یې فشار نه کنټرولېده. شکر یعنې دغه همیش په 400-500 دي. بیا چې کله هغه شروع وکړله غذایي رژیم یې ونیو او همدارنګه سپورت یې شروع کړ، د یو کال په موده کې هغه تقریبا 30 کیلو وزن کم او اوس یعنې اوس وخت کې بیا هغه 50 کیلو وزن کم کړی. یعنې اوس یې چې دی شکر یې 5.2 دی او فشار یې چې دی همیش 113 120 داسې وي. نو ما ته یې ویل چې بیا مو ته دا ګولۍ ورو ورو کمولې، یعنې وخت راغی چې بیخي ویل چې زه ستا کې راپاڅېږم سترګې مې تویېږي، یعنې فشار یې ډېر ټیټ و. بیا مو ته د فشار ټولې ګولۍ ښکته کړې. اوس د شکر فقط یوه ګولۍ کوي، هغه هم که چېرته مثال یو څو وخت دوام یې وکړ نو هغه هم ترې ښکته کوم، ځکه چې شکر یې نورمال دی، ضروري نه دی چې دا ګولۍ. نو ټول ناروغان دا ده چې غذایي رژیم، سپورت، یعنې په دې وجه باندې دغې لارې چې د شکر کنټرول کړي دا به ډېره ښه وي. د ګولۍ هره ګولۍ چې دی جانبي عوارض لري، دا په ګردو باندې تاثیر کوي، هغه د کار غورځوي، نو هغه چې دی ښه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې دې ته ډېره زیات لومړیتوب ورکړي چې سپورت سړی وکړي، په پرهیز او په احتیاطي تدابیرو باندې باید دغه لاره ده، بله لاره نه لري وژغوري. دلته موږ سره په خپرونه کې څو نوي دوستان یوځای شوي دي. عباد پشتین موږ سره خپرونه کې ملګری شوی او لیکلي دي چې ښکلې خپرونه ده، کور مو ودان. څانګه افغاني خور لیکلي سلامونه او نیکې هیلې
قبول کړی او همت سرجنګ صاحب چې زمونږ د خپرونې همیشنی لیدونکی او اوریدونکی دی هغه لیکلي سلامونه نیک هیلې احترامات ستوري صاحب تا ته او ځواک خور ته او یوسفزي ورور ته مننه کوم چې ډېره ښکلې خپرونه مو چمتو کړې ده خوشحاله اوسئ نو د لیکلي چې د هېواد غازي آباد ولایت ناورم نه پوهېږم د غازي آباد ولایت ولسوالي ده دا ولسوالي ده که نه کونړ ولسوالي ده د کونړ ولسوالي د غازي آباد نو ډېره زیاته مننه همت سرجنګ نو دغه خپرونې اخري شیبې دي نو هغه ځواک کومه پوښتنه لري هغه به مطرح کړي که نه بیا به موږ ډاکټر صاحب نه خدای پاماني اخلو او هغه ته به ووایو چې موږ ته خپل اخري پیغام هم ووایي او د خپرونې اخري وخت دی نو مهرباني مننه کوم ستوري صاحب له ما سره خو کومه پوښتنه نشته نو زه به له ډاکټر صاحب څخه ډېره نړۍ مننه وکړم چې خپرونه کې موږ سره ونډه واخیسته او دومره ګټور معلومات یې له موږ اورېدونکو سره شریک کړل تل خوښ اوسئ او مننه له ټولو اورېدونکو څخه چې موږ سره په خپرونې کې ول او هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او ارامه اوسئ مننه دا اخري کې یو 2-3 کمنټ بیا راغلي دي زه دا غواړم چې ویم عباد الله رضا کمنټ کړی دی سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ ډاکټر صاحب ته نړۍ ډاکټر صاحب نه نړۍ مننه چې خپل معلومات یې د ټولو هېوادوالو سره شریک کړه همت سرجنګ صاحب بیا لیکلي دي چې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات هغه خپل کمنټ چې دوباره دغه کړی دی رالیږلی دی ډېره زیاته مننه دي کوثر جنګ صاحب نه ښه عباد الله رضا لیکلي دي چې ښایسته پروګرام دی ډېر ګټور پروګرام دی او زما پاس کمنټ سرجنګ صاحب لیکلي چې زما پاس کمنټ نیمګړی و نو بس ملګرو ته په اتاق کې را سره د باندې اوړي موسم دی د خارخ را باندې راځي د اوړي موسم دی او چې دې باره کې ډاکټر صاحب موږ ته څه دغه کوي د خارخ په باره کې ډاکټر صاحب مهرباني که دغه ورور ته یو دغه ورکړئ نو د خارخ په باره کې دا نو مختلف دغه لري وجوهات لري که نه نو ښه خبره یو دا چې د اوړي په موسم کې باندې خارخ راځي نو د دې نه معنا دا چې دا حساسیت لري ښه خبره ده چې د حساسیت یو معاینه بل غازي آباد په ولسوالۍ کې دی نو هلته ستونزمنه ده که نه چې د حساسیت معاینه دا وکړي خو دا ډېره ستونزمنه موضوع ده ځکه چې د حساسیت دپاره حساسیت داسې یو شی دی چې یو څوک یې د یو څه سره ښیي نو درملنه یې سمه نشته دی نو هماغه په عرضي ډول باندې تداوي کېږي بعضې خاص ګولۍ دي نو یو بله پوښتنه هم لري وایي چې د خېټې وزن مې زیات شوی دی سپورت کوم خو هېڅ بدلون راکې نه راځي نو بس د خېټې وزن خو هسې نه زیاتېږي حتما سړی هر څه خوري یعنې ما مخکې هم دا موضوع دا ګلوکوز خلک موږ او تاسې ډېر زیات خورو نو چې کله دا ډېر خورو نو خپله هم ستونزو سره مخ کېږو دا وزن به هم زیاتېږي زما توصیه ورته دا ده چې د 6 بجو نه وروسته هېڅ شی مه خوره که چېرته وږی کېدلې سلاته خوره او هېڅ قسم غذایي رژیم مه خوره دا ډېره ښه توصیه ده ماښام د 6 بجو نه هېڅ خوراک مه کوئ که بیا ډېر وږي کېدئ سلاته کوئ او هغه خورئ ځکه چې د انسان د بدن د وینې په دوران کې چې د شپې له خوا نه ګلوکوز وي نو بیا همدغه ګلوکوز نه بدن استفاده کوي او که چېرته یعنې ګلوکوز نه وي د وینې په دوران کې نو بیا وجود یا بدن مجبورېږي چې دغه د انسان د فټ دا کومه ذخیره چې په وجود کې ده د هغې نه استفاده وکړي ځکه دویمه د انرژۍ ذخیره هم هغه ده نو چې کله فټ ویلي شي نو بیا به خپله دغه ورو خېټه هم کمه شي او وزن هم چې بیا کم شي یعنې د شپې د هېڅ خوراک همت سرجنګ صاحب دلته خپل لږ اصلاح کړی دی کمنټ دی وایي چې زه د په ترکیه کې یو غازي آباد ولسوالي ده هغه ځای یادوم دا د کونړ لږه نه دی په هر ځای کې چې وروره په غازي آباد کې خوشحاله اوسئ سرجنګ صاحب ډېره زیاته مننه درنه کوو چې موږ سره د ترکیې نه تاسو یو ځای شوي یاستئ خپرونه اورئ همیشه اورئ خو زمونږ همیشنی همکار دی زمونږ همیشنی اورېدونکی
یو بل خبره چې زما نه یاد ونه وځي یاد شوله یعنی یو خدای چې د شپږو بجو نه وروسته هېڅ خوراک مه کوئ دوم دا دی چې موږ چې دا خوراک کوو موږ یې ډېر کوو په یو دم یې کوو یعنې غرمه چې ډوډۍ خورو په یو دم باندې خېټه دغه کوو موږ کولی شو چې دا د غرمې ډوډۍ 5 برخې کوو یعنې او د سهار سره یعنې دا ټول دغه یعنې موږ 15 ځله وخورو د ورځې خو لږ لږ یې سړی وخوري باید وخوري نو کله چې لږ لږ خوري نو بیا دغه معده هم دې ته راوړېږي نو بیا یو وخت راځي چې ته په ډېره لږه ډوډۍ مړېږي نو معده وړه شي زموږ معدې ډېرې غټې شوي معده عادت شي که نه معده عادت شي نو دغه لږ لږ خوراک 15 وخته او د 6 بجو نه وروسته مه کوئ که چېرته بیا هم وږي کېدی ځکه سړی وږی کېږي نو بس سلاته کوئ سلاته کې چې د هېڅ قسم دغه نه وي هغه دومره دغه نه لري یعنې ستونزه نه لري یعنې په هغې باندې سړی نه چاقېږي د وینې دوران کې باید د شپې له خوا نه ګلوکوز نه وي یعنې کله چې موږ خوراک وکړو بیا ویده شو خو بیا دوران د وینې ته ګلوکوز داخلېږي بدن د هغې نه ګټه پورته کوي او بالاخر سړی نه خوارېږي او بلکې چاقېږي همداسې خو البته د شکر ناروغانو ته چې هغه انزولین تطبیقي د هغې دپاره داسې توصیه نه ده هغه یې باید ولري ځکه هغه باید خوراک وکړي ځکه چې هغه ځان ته انزولین پیشکاري کوي نو هغه یوه بېله دغه ده اما نورمال خلکو ته دا توصیه ده چې هغوی دا مرضونه لري نو کولی شي د شپې له خوا نه خوراک ونکړي او نور د ورځې 15 وخته یې وخوري خو لږه لږه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب لال محمد اشرف زاده زما د راډیو همکار هم هغه د اخري شیبو کې راغلی دی او تاسو ته سلامونه وایي او قاري لال محمد باندې موږ مشهور کړی دی خو اصلي کې لال محمد اشرف زاده دی اشرف زاده صاحب په خیر راغلی هر کله راشي او زموږ څخه خپرونه کې دغه شانې کله کله ونډه اخله برخه اخله نو موږ به خوشحالېږو اخري شیبې دي اغلی ډاکټر لونګ نو تاسو کوم پیغام لرئ کومه اخري خبره لرئ یو ساعت خپرونه وه زموږ سره مو سرته ورسوله ډېره زیاته مننه درنه کوو اول دا چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راوبخه او کله کله به درته بیا هم دغسې زحمت درکوو په نورو مرضونو باندې به د اورېدونکو سره خبرې کوئ نو مهرباني وکړئ تاسو موږ ته اخري خپل پیغام ووایئ بیا موږ خپله خپرونه راغونډه کړو ډېره مننه زه هم خپل وار له تاسې او اغلې صدف نه او همدارنګه د ټولو قدرمنو قدمنو اورېدونکو نړۍ مننه کوم چې زه مو دومره یو ساعت وزغملم زما پیغام لکه د مخکې په څېر باندې ټولو هېوادوالو ته په پښتونخوا کې او همدارنګه په افغانستان کې ټولو عزیزانو ته دا دی چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږئ او زده کړې وکړي چې تر څو ښه راتلونکی ولري ډېره زیاته مننه کورم ودان ډېره مننه تاسو هم زموږ سره بس اوسئ موږ په آخر کې یو سندره باندې خپله خپرونه راغونډوو اغلې صدف که څه ویل غواړي نو مایکروفون ستاسو په اختیار کې دی مهرباني مننه ستوري صاحب که څه هم ما مخکې یعنې پروګرام ختم که خبرې مې وکړې پکې خو پروګرام لږ څوک شو بیا هم د ډاکټر صاحب څخه ډېره مننه کوم چې موږ سره پروګرام کې ونډه واخیستله او هر کله راشئ ډېره مننه موږ ستاسې هر وخت خدمت بس ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب د ټولو اورېدونکو لیدونکو او دوستانو نه چې موږ سره په دې خپرونه کې یوځای شوي وو یا د خپرونو وروسته اوري دغه یو هیله به ترې کوم چې زموږ د چینل چې دی دا د سره لایک کوي او بیا به دا په یوټیوب کې هم خپرېږي نو په یوټیوب خپرونه چې هغې کې دوستان هغه ګوري نو هغه د مهرباني دې وکړي هغه دې سبسکرایب کړي ځکه ستاسو تشویق چې دی ستاسو هڅونه چې ده دا زموږ دپاره د ویاړ خبره ده زموږ لا هغه حوصله زیاتوي ډېره زیاته مننه کوو چې اوس د ډاکټر صاحب لونګ په خبره باندې چې تاسو تر یو ساعت موږ هم برداشت کړو هغې هم برداشت کړه خو دا معلوماتي او ښکلې خپرونه وه زه د ښاغلي ډاکټر لونګ یوسفزي نه یو ځل بیا د زړه د تله مننه کوم چې دغه خپرونه موږ سره تر پایه پورې سرته ورسوله او ډېره مهمه موضوع چې هغه د شکرې یا د شوګر ناروغي وه په هغې باندې رڼا واچوله خدای دې وکړي چې زموږ لیدونکو اورېدونکو ته هم فایده اخیستې وي نو د ټولو اورېدونکو نه خدای پاماني اخلم د الله په امان خوشحاله او سوکاله اوسئ نن بیا زړه
سوز د مینې پارولې غوندې دی نن بیا زړه سوز د مینې پارولې غوندې دی قلم مې په سرو شونډو قلم مې په سرو شونډو جړولې غوندې دی قلم مې په سرو شونډو جړولې غوندې دی ریوارا چې دې شونډې نه ټولېږي له خندانه ریوارا چې دې شونډې نه ټولېږي له خندانه ښکارېږي چې اشنا دې جړولې غوندې دی ښکارېږي چې اشنا دې ښکارېږي چې اشنا دې جړولې غوندې دی قلم مې په سرو سترګو قلم مې په سرو سترګو جړولې غوندې دی مینا کی جڑا خندا خبرګ تماشې دي مینا کی جڑا خندا خبرګ تماشې دي پدې سودا مت ځان غولولې پدې سودا مت ځان غولولې غوندې پلو مې پسرو قلم مې پسرو سترګو جړولې غوندې وی بارا چې دې شونډې چې دې وی بارا چې دې شونډې نه ټولېږي له خندانه وی بارا
د شونډې نه ټولېږي له خندانه ښکارېږي چې اشنا دې جړولی غوندې دی ښکارېږي چې اشنا دې جړولی غوندې دی قلم مې په سرو شونډو قلم مې په سرو شونډو جړولی غوندې دی نن بیا زړه سوز د مینې پارولی غوندې دی نن بیا زړه سوز د مینې